سلامونه ښې چارې تمه ده روغ جوړ به وئ ښه به وئ. دغه لنډه ویډیو تاسو باور وکئ د یو ضرورت له مخې زه جوړوم او اړتیا ورته لیدل کېږي چې په دې اړه باید خبرې وکړم، ځکه ما د ښاغلي نوروز عبیدالله حسام جوهري صاحب او داشان حمزه صاحبزاده هغه کوم ډیبیټ یا کومه مناظره چې وه هغه مې تر پایه پورې واورېده او د دوی خبرې مې تر ډېره حده پورې واورېدې. نو اړتیا ده چې یو وضاحت دلته وړاندې کړو، ځکه الله ته ورتګ دی او ځینې شیان چې موږ واورېدل څه مو چې ولیدل په هغه باندې باید خپل تحلیل وړاندې کړو، ځکه لا هم ډېرو ملګرو دوستانو ته په دې اړه وضاحت یا معلومات په سمه توګه باندې نشته چې بالاخره اوس څوک په حق دي او څوک ناحقه دي. نور خو والله عالم، خو زه به د خپلو مشاهدو او د کتنو له مخې یو خپل لنډ نظر دلته تاسو سره شریک کوم. هیله ده چې تر پایه پورې واورئ او نور دوستانو سره هم شریک کړئ. ګورئ، لومړی خو دغه مناظره چې وه دا ناانډوله وه. ناانډوله په دې وه چې یو اړخ ته ښاغلی صاحبزاده او بل اړخ ته زموږ درې نور دوستانو. زه ټولو ته ډېر زیات احترام لرم، خو مناظره دا په دې شکل باندې نه کېږي چې تاسو درې کسان یو اړخ ته کېږئ او یو کس بل اړخ ته کېږي او بیا بحث هم په داسې شکل باندې تاسو مخ ته وړئ چې په هغه کې هغه مقابل لوري ته تاسو د خبرو کولو هغه پوره فرصت او وخت هم نه ورکوئ، او یا هم مثلا چې په هغه غواړي چې په یو موضوع باندې بحث وکړي، هغه موضوع تاسو ته واضحه کړي، نو له یو اړخه یو راټوپ کړي، بل اړخ نه بل راټوپ کړي، نو هغه د هغه د خبرو هغه تسلسل هم تاسو کوشش وکړئ چې هلته مات کړئ. نو زه فکر کوم ښه به دا وی، بهتره به دا وه چې یا ښاغلی حسام یا هم نوروز دغه دواړو کسانو کې یو کس ډیبیټ ته راغلی وی او له ښاغلي صاحبزاده سره مناظره کړې وی، نو بل کس ته پکې ضرورت نه و چې هغه هم راغلی په بحث کې ګډون کړی وی او دغه بحث خراب کړی وی. د دې په ځای چې دغه بحث یو نتیجې ته ورسېږي، زه فکر کوم هغه د بحث اصلي موضوع پاتې شو او د دوی ترمنځ هغه خپله لفظي مشاجره او په یو بل باندې اټیکونه او د یو بل د کم ښودلو لپاره هسې تر ډېره حده پورې په دغه بحث کې وي. نو زه وایم که په آینده کې دغسې مناظرې جوړېږي، دغسې پروګرامونه جوړېږي، یو خو داسې یو کس باید دغه پروګرام مخ ته یوسي چې هغه بې طرفه وي، نه دا چې یو طرف وي. جوهري صاحب تر ډېره حده پورې متاسفانه له بده مرغه باید دا خبره وکړم چې هغه هم د حسام صاحب او د ښاغلي نوروز ملګری او صاحبزاده یوازې یو اړخ ته لګیا و. بله موضوع چې زه ورته متوجه شوم هغه دا وه چې صاحبزاده دوی ته ویلې چې یاره دغه د خروج په اړه چې کومه حواله ده هغه په 28 مخ باندې دغه کوم کتاب چې ده ورته وښوده په هغه کې شته، خو دوی 15-20 دقیقې په دې باندې واړولې په همغه صفحه کې ښکته پورته، او د دوی کوشش دا و متاسفانه چې د حمزه هغه حواله چې ده هغه داسې وښیي چې ده غلطه حواله ورکړې ده، خو په اخره کې دا ثابته شوه چې دغه حواله چې حمزه ورکړې وه دا بالکل په 28 مخ کې د خروج په اړه شته او دا کتاب اوس هم موجود دی، دوستان کولی شي چې لاړ شي مراجعه ورته وکړي. نو په ټوله کې دغه بحث ناانډولو یو طرفه او حمزه چې و هغه ډېر په سړه سینه او ډېر په ارامه باندې لګیا و، دغه مقابل لوري سره په بحث کې ګډون درلوده. حسام صاحب زموږ ملګری دی، زموږ دوست دی، متاسفانه حسام صاحب یو څه په دغه بحث کې کمزوره لګیا و او داسې پوښتنې مطرح کولې چې د هغه ځای نه جوړېده، یا مثلا په ځینو ځایونو کې داسې مداخله کوله چې هغه اصلا ما ته ډېره مناسبه نه ښکارېده، او د نوروز صاحب پوښتنو ته چې په کوشش کېده چې جواب ورکړل شي هغه به جوهري صاحب پکې راټوپ کړل. نو په ټوله کې دغه مناظره چې وه دا بې نتیجې وه او زه فکر کوم د دې پر ځای باندې چې هغه اصلي موضوع باندې خبرې شوې وې، موضوع لاړه حاشیو ته. نو زه فکر کوم بهتره دا ده چې که په آینده کې دغسې یو مناظره جوړېږي او ډیبیټ جوړېږي په دغسې یو مهم او اساس وخت کې په دغسې اساسو مسایلو باندې خبرې کېږي، نو غوره دا ده چې یو بې طرفه کس دی دغه مناظره مخ ته یوسي او یو په یو باندې دغه بحث مخ ته لاړ شي، نو بیا به سړی یو نتیجې ته ورسېږي. ډېره مننه، کور ودان.